ولسمشر غني چوکۍ پرېږدي خو کله څنګه اوسې ویلي. ګران اورېدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یوه مقاله کې چې فارن افیرز مجلې خپره کړې ده له انتقالي حکومت سره موافقه ښودلې. په دې لیکنه کې چې سرلیکې دی د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه ولسمشر غني ویلي چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره باید دواړه خواوې د یوې انتقالي ادارې د جوړولو لپاره خبرې وکړي او په خبرو کې بې پرې پرېکړه وکړي. د همدا راز لیکلي که څه هم د جمهوري نظام جوړښت باید بدل نشي خو د سولې یو انتقالي حکومت د انتخاباتو په ترسره کولو او د چارو په سمبالولو نظام خوندي کوي. دا هم لیکلي چې د دې انتقالي حکومت دوره باید لنډه وي او چې څرنګه د ولسمشرۍ ولسي جرګې او سیمه ییز انتخابات ترسره شول او نوی ولسمشر غوره شو دا دوره باید پای ته ورسیږي. ولسمشر غني ویلي زه په داسې انتخاباتو کې ځان نه کاندیدوم او حاضر یم چې د اوسنۍ دورې تر پای ته رسېدو وړاندې استعفا وکړم. د هغه په وینا حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي که چېرې هدف په هېواد کې د سولې تامین وي. دغه راز ولسمشر غني ویلي په دې کې شک نشته چې اوس به طالبان د جګړې توجیه او پلمه ونه لري. د زیاته کړې داسې ښکاري چې طالبان اوس هم سولې ته د رسېدو نه بلکې د واک ترلاسه کولو لیوال دي. سیاسي توافق او د افغانستان په حکومت او ټولنه کې د طالبانو ادغام هغه یوازینۍ لاره ده چې موږ یې په مخ کې لرو. په عین حال کې توپ د طالبانو په میدان کې دی. ولسمشر غني لیکلي سره له دې چې ډېر وضاحت نشته چې طالبان څه غواړي. هغوی اسلامي نظام غواړي او دغه اسلامي نظام په افغانستان کې شته خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي توافق ته په رسېدو کې د بریالیتوب لپاره باید دغه ډله یعنې طالبان خپل مطلوب هدف په پوره جزئیاتو او روښانه ډول بیان کړي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن پرېکړه د طالبانو پاکستان کې د هغو د ملاتړو لپاره ناببره وه او هغوی اوس مجبوره دي چې په دوو انتخابو کې یوه غوره کړي. آیا غواړي چې په دې پروسه کې معتبره لوبغاړي شي او که غواړي چې ګډوډي او تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د ولسمشر غني په باور که طالبان دوهمه لاره غوره کړي د افغانستان وسلوال ځواک به ورسره وجنګېږي او که طالبان له خبرو لا هم انکار ته دوام ورکړي معنا یې دا ده چې د هدیرې لاره یې غوره کړې. په هر حال طالبانو بیا تر دې دمه د ولسمشر غني د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.